د یو عالم نه هم اوریدلی چې مطلب مونږ چې کله مونږ کوو نو زمونږ کعبه کې څلور سیټ دي، زمونږ کم سایډ د پاکستان څخه ببل په دنیا کې نه وي او دغه شان چې کم دی نو کم ملګري تللی وي نو هغه د پاره خوش. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورور تاسو مرګره سليمان سالار مرګره په خپل پیج او چینل کې راټار کړی او ما یو ورکه غونډه کې ویډیو پیغام دل در کوم پر سایډ به تاسو ته ویډیو کړی دی د بلګ نړه کا ویډیو دا او چې څنګه تاسو د دې مرګره سره مخکې ضرور شریک کړئ او په کمنټ کې سبحان الله الحمدلله ولیکئ. ولی چې من کله مطلب زمون 400 عمر وي او من کله بلوغ ته ورسو موږ عبادت کوو موږ دغه ځای ته مونږ کو او نیت تړو او زمون کوشش دا وي کو سوچ هم دا وي چې را موږ سره چرته پیسې وشي نو موږ به خامخا بیت الله لجو حج لجو عمره لجو نو بالکل کعبه مبارکه چې کوم دی هغه تاسو بهر لیدلی وي طواف چې کله کیږي باندې چې کله تاویږي کله ته مطلب عمره ولا تاویږي یا مطلب خلک چې کوم سعودي عرب ته مسافرې ته لغه عمره لارشي یا پاکستان یا د نور ملکونو دنیا د هر ملک نه د مسلمانان راځي مسلمانانو د یو غونډه زیره او دا موږ چې کوم دی بهر نه لیدلی وي خدای نه موږ نه لیدلی نو راځي بالکل ګورو دا ویډیو او په دې ویډیو کې دنه چې کوم دی نو کعبه مبارکه چې کوم دی هغه به موږ ګورو دنه چې تاسو ورنه وځي په دې کې چې کوم دی نو درې پیلرې لګېدلې دي او بیا پکې د سيزونه راځولن دي پته نه لګي چې څه شي دي یا سونا دي یا مطلب هغه ادار څه چی خدای شان ډېر د هغه خلک دا ویوري چې کله مطلب بچیان یا وزیران یا مالدار خلک لار شنو الته تخپوي سیم دغلطه بیا جوړنده جوړ کېږي او ډېر مطلب دا چې ډېر خسته زیه دي کته سو دم دې کې ګوري نو د سړي روح په خوشحاليږي او روح ته پیغه خوشحالي ملاويږي ځکه چې زمون اخیرنه وای دغه یو ځای دی چې دغه ځای کې زمون د مسلمانانو ټولو غونډه کېږي لکه مطلب کله دنیا ر هر ګډ مسلمان راشي نو دغلطه به ځای کېږي او زمون د ټولي دنیا موږ چې مونږ کړه کو نو دغه ځای ته کو او دغلته چې کوم دی نو ما د عالم نه هم اوریدلی چې مطلب مونږ چې کله مونږ کوو نو زمون کعبه کې څلور سیټ دي، زمون کم سایډ د پاکستان نه چې مونږ کله مونږ کوو نو د پاکستان نه چې مونږ کله مونږ کوو نو زمون سایډ راځي مقام ابراهیم سایډ ته یا د کعبه چې کوم ګیټ دی دغه سایډ ته د کعبه ګیټ او مقام ابراهیم صفا مروه د نبی رسول سلام کور مبارک هغه هم په دغه سایډ باندې دی نو زمون چې کوم سایډ دی کعبه ټوله محترمه ټوله غوړه دا ټوله مطلب د خایس او قران نه کړه خو ځکه چې کوم سایډ ته گیټ وي نو هغه ته مطلب هغه زې لګونته دغه وی دغلته د زمزم وبدي مقام ابراهیم مکمل بتاسو تا ډیرو ورونو ته پته هم وي بیا چې کله دې کې دنه تاسو ګورئ نو کم تیل ماربل چې لګېدل دي کم پخونه او ډیزاین باندې لګېدل دي نو پاګې باندې هم کوم هر څومره خبرې کو نو کمی به کې دغه شان کړ دې دا پیلې تاسو ګورئ کم خلای وګورئ نو د زما چې مطلب د دې نه خسته زې ببل په دنیا کې نوي او دغه شان چې کم دینو کم ملګری تلی وي نو هغه د پاره خوشخبری دا او چې کوم ملګری نه وی تلی نو هغه د الله زر تر زره بوت لیکي او په اخر سر کې موږ دعا کوو خو ځکه چې مطلب دغه شان یو تاریخي چې هر ملګری ته ملاوي شي موږ ته په واتس اپ راولېږي چې موږ باندې ویډیو جوړ کړو ځکه چې کعبه زمونږ د لپاره ډیره محترمه ډیره معززه ده او بیا دغه دنه منظر چې به بهر زینه هو لکه مطلب موږ وینو په طواف کې خلک تاویږي او هغه ویډیوګانې وي خدامه چې کوم دی نو دا به ډیرو کم کوزو خلکو لیدلی وي او د دې زیارت به کړی وي نو نن هغه مقام راغله چې مطلب موږ ته ویډیو میلاو شو او دا غي دنه چې کوم منظر دی هغه هم تاسو کته شي بارا ډیر خل رنگ او برنه هم شدید بلا سيزونه راځول کړی شي دی پته نه لګي چې دا کوم تاریخي سيزونه دي یا د کوم پیغمبرانو نه پاتې سيزونه دي یا مطلب د کې وسوس لګولې شي دي خیر د دې هم ته پوره علم نشته خو ډېر مزیدار او ډېر د خوند ډک او ډېر عبرتناک زیری خو ملګرو په اخر سر کې غواړم چې لګ دعا وکړو او ملګری په کمنټس کې په هغه باندې امين ولیکي او په کمنټس کې سبحان الله الحمدلله ضرور ولیکي نو بالکل ملګرو که څوک تلی الله دې بیا هم بوتلې کې او بیا دې هم بوتلې کې چې کوم ملګری نه تلی خواهش وي چې موږ مطلب لار شولتا نو الله دې زر تر زرا دغه د پاره غ سبب چې کوم دې تیار کی او الله دې د خپل کور ته وبلی د خپل کور ملمه دې جوړ کی ځکه چې د الله کور دې دغه 50 تنګيږي نه او زمون نیت کې چې رچاوي ان شاء الله نو ټول بزي
خو د غیر پاره د دعاګانو ضرورت او ان شاء الله زمون به کوشش دی چې خېخي ویډیوګان تاسو لراوړو او الله رب العالمین دې د ټولو مسلمانانو پکې یو بیا چې نصیب وکړي کی او څوک چې دا ویډیو شیر کی او په کمنټس کې سبحان الله الحمدلله ولګي یا الله هغه بالخصوصا د خپل کور مهمانه جوړ کی مطلب مسلمانانو خواهش کیږي او دغه سره سبب نشته نظر در زره دغه سبب الله برابر کی نو ملګرو کعبه مبارک دن نه هم زیارت تاسو کو د بهر نه هم تاسو کړی زیارت دیږي بالکل ملګرو دغه عزتمن او دغه قدرمن چې څوک هم شرکي الله پاک باغی عزت ورکي نو دا ټیم چې کوم دی مال راکې اجازه چې چرته مې خاط آباد او بریلیو شي موږ په خپل دعاګانو کې ساتي الله پامان